راځئ شو لاس په کار ودان او افغانستان د ګل غوندې بښکلی جوړو افغانستان چې شور وي د بلبلو د چڼچڼو باغ او بڼ کې چې شور وي د بلبلو د چڼچڼو باغ د افغانستان برښنا شرکت په تیر یوه کال کې د کابل، ننګرهار، پروان او بغلان ولایتونو کې 1496 جریبه په شاوخوا کې غیر منقوله ځمکه له غاصبینو بیرته ترلاسه کړې ده. کابل او بلخ ولایتونو کې د برښنا شرکت 46 هستوګنیز کورونه او ودانۍ له غاصبینو ترلاسه شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت د شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله ټول هغه فرمانونه، حکمونه او دغه راز د ریاست الوزرا اقتصادي او اداري کمیسیونونو، معاونیتونو، درنو مقامونو حکمونه په وخت او زمان تعقیب کړي او خپلو اداراتو ته رسولي دي. همداراز د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس او ورسره مل پلاوي ټول افغانستان ته سفرونه کړي دي او ګوټ ګوټ ولایاتو ته تللي په هغه ځای کې چې زموږ د برښنا تاسیسات دي د هغوی څخه مو کتنه کړې ده او د دې ترڅنګ چې د هغوی څخه کتنه سوې ده د تیرو کلونو د هغوی کړنې ارزیابي سوي دي، د څار او ساتنې دپاره سپارښتنې سوي دي. همداراز هغه ساحې چې د برښنا ستونزې درلودلې د هغو څخه کتنه سوې او د هغوی ستونزې تر ډیره بریده حل سوي دي چې د دې سفرونو ډیره مهمه او لوی لاسته راوړنې به انشاءالله العزیز احمدزی صاحب هم ستاسو سره شریک کړي. برښنا شرکت د خپلو انجینرانو په مټ باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګولو د 170 کیلومتره په اوږدوالي د کجکي کندهار 110 کیلو ولټه مزي ورغول چې د نوموړي مزي د انرژۍ لیږد ظرفیت له 10 میګاواټه څخه لوړ نه و، اوس مهال 85 میګاواټه ته پورته سوی دی. ځکه دا لین یو څه زوړ سوی و او څه ستونزې تخنیکي پکې را پیدا سوي وې، نو نه سوی کولی چې په دې زیات ظرفیت باندې کندهار ته برښنا ورسوي. نو زموږ د خپلو افغان کدرونو پر مټ باندې دغه پروسه تکمیل سوله او چارې یې بشپړې سولې چې اوس 85 کیلوواټه برښنا میګاواټ البته برښنا رسولی سي تر کندهاره پورې. همداراز کابل او ننګرهار ولایتونو کې مو د صنعتي پارکونو د برښنا مزي له استوګنیزو ساحو څخه مستقل کړي دي. هر وخت به یوه کله به چې د استوګنیزه ساحه کې یوه ستونزه را ایجاد سوله نو په کابل کې به صنعتي پارکونو د دغه مشکل څخه سر ټکوي چې په یوه استوګنیزه ساحه کې یو لین مشکل پیدا کړي نو د صنعتکار به برکته کېدی. خو الحمدلله موږ وکولی سول چې په خپلو امکاناتو او په خپلو انجینرانو باندې په کابل کې او په ننګرهار کې د صنعتکارانو دپاره د برښنا مزي ورمستقل کو او د دې ترڅنګ چې مزي ورمستقل سوله د هغوی د برښنا په کچه کې مو هم زیاتوالی راوستی دی چې دا زموږ دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده او د صنعتکارانو دپاره تر ټولو مهمه ده. په سختو شرایطو کې موږ صنعتکارانو ته زیاته برښنا ورکړې ده او هغوی ته په نظر کې نیولې. د نوي کېدونکي او مثمریت انرژۍ لپاره 5 کلن ستراتیژیک پلان جوړ سوی دی چې بشپړه تشریح به انشاءالله احمدزی صاحب ستاسې سره شریکه کړي او د برښنا له ملي شبکې سره د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نظامي تاسیسات 19 د دفاع وزارت او 11 د کورنیو چارو وزارت تاسیساتو ته موږ تازه برښنا ورکړې ده چې دا هم یوه مهم ګام و زموږ دپاره چې موږ په تیر کال کې اخیستی دی. همداراز 1444 هجري قمري کال کې د هیواد په کچه 114.581 میګاواټه برښنا رسونې تخنیکي شرایط وړاندې سوي دي.
د برېښنا تخنیکي ټیم په 10 ولایتونو کې له 10 څخه زیاتو ولسوالیو ته د برېښنا رسولو لپاره سروې او تخنیکي مطالعه ترسره کړې ده چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 2,60,000 کورنیو ته 2,60,000 کورنیو ته سوداګریزو او نظامي مرکزونو سره برېښنا ورسیږي. د دې ترڅنګ د نغلو فابریکې د ګلابي دروازه چې 38 کاله څخه خرابه وه هغه زموږ افغان انجینرانو وکولی سو چې په ډېر کم وخت کې دغه دروازه ورغوي ترڅو موږ وکولی سو د برېښنا د داخلي منابع په برخه کې یوه اندازه پرمختګ کړی وي. او همداراز د افغانستان برېښنا شرکت د ښې همغږۍ په پایله کې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې څخه د برېښنا په برخه کې د 9 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې مرسته ورسره سوې ده د برېښنا سره. په دې لړ کې د برېښنا شرکت هم په سخته شرایطو کې او مالي ستونزو سره سره بیا هم وکولی سول چې پرمختګونه وکړي او هغه پرمختګونه به تاسو سره موږ شریک کړو. په 1440 کال کې د عوایدو راټولولو، بیلونو او پیرودونکو خدمتونو اړوند مهمې او لویې لاسته راوړنې د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو پیرودونکو څخه 33 میلیارده 178 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي. دولتي ادارو له جملې څخه مو 3.15 میلیارده افغانۍ راټولې کړي دي. کابل کې له هغو پیرودونکو څخه چې حاضر نه ول چې خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي د اسلامي امارات د رئیس الوزرا په همکارۍ یو ګډ کمیسیون وکولی سو چې له هغوی نه 118 میلیونه افغانۍ راټولي او د برېښنا په متحد المال اکاونټ کې جمع کړي. له اورم افغانستان شرکت سره د پیرودونکو د برېښنا په لګښت د پیسو راټولولو هوکړلیک لاسلیک شوی ده. هرات، بلخ، کندوز، کندهار، پروان او ننګرهار ولایتونو د برېښنا لوی مصرف کوونکي LPU پیرودونکو وڅېړل شول او د هغوی هغه میټرې چې کمګردي شولې هغه ارزیابي سوې وکتلې سولې او په هغوی باندې اصولا 106 میلیون افغانۍ د هغوی په حساب کې ورزیات سولې او هغوی په خپله خوښه د برېښنا په اکاونټونو کې جمع کړلې. د کابل، کندهار، ننګرهار او پکتیا برېښنا حوزو د برېښنا ویش سبسټیشنونو ته د برېښنا داخلېدو او بیرته له سبسټیشن څخه د برېښنا وتلو یعنې فیدرونو ته د برېښنا راتګ او وتلو کې 10 میټرونه نصب کړي دي چې د برېښنا انرژي او ضایعاتو سلنې محاسبه کې د ارقامو دقت او شفافیت سبب شوي دي. د برېښنا بیلونو په سیستم کې 4,304 میټرونه ثبت شوي دي. دا میټرونه د جهادي دوره کې د برېښنا یو شرکت یو کمیسیون و د امارت لخوا ټاکل شوی و چې دغه میټرې تقسیم کړې ولې هغه دلته د برېښنا شرکت په سیستم کې ثبت نه ولې هغه الحمدلله تر اوسه پورې 4,304 میټرې په سیستم کې ثبت شوي دي. په ټول هیواد کې له میټره پرته ترو او غیر قانوني موضوع د راټولولو عمومي حشر په لاره واچول سو. په پایله کې د برېښنا شرکت د ضایعاتو کچه راټیټه او په عوایدو کچه یې لوړه سوه. په ټوله کې پورته ذکر شوي او بیان شوي عوامل د دې سبب سول ضایعات په تیر کال په نسبت چې 33.15% څخه 26.10% ته راټیټ شوي. اولین موضوعی را که ما میخواهیم که روی از او بحث کنیم لین انتقال کجکی الی قندهار بود که در حدود 170 کیلومتر توسط انجینران افغانی ما به پای اکمال رسید و در این پروژه ما تقریبا در حدود 3.5 میلیون دلار مصرف کردیم در صورتی که یکی از کمپانی‌های خارجی که قبلا هم برای ما آفرای خود داده بودند اونا در حدود 20 میلیون دلار این پروژه را پیش می بردند که خوشبختانه کارمندای د افغانستان برېښنا شرکت انجینرای د افغانستان برېښنا شرکت توانستند که 16.5 میلیون دلار مفاد برای برېښنا شرکت و به ملت مردم افغانستان پیش بیارند. انجینرای برېښنا شرکت برای اولین بار یک سبستیشن مکمل را دیزاین کردند
که او سب استیشن چمتال است. انشالله عن قریب افتتاح از اونها میشه. کارهای تکنیکیش تمامش خلاص شده و در آینده نزدیک او را هم افتتاح خواهد کردیم. این سب استیشن هم از نگاه دیزاین، مونتاژ و به بهره برداری سپردنشه تمامش انجینرهای در افغانستان برشنا شرکت انجام دادن و در حدود 600,000 دلار امریکایی در این پروژه ما به مصرف رساندیم. در صورتی که یکی از کمپانی‌های خارجی برای ما انجام میدادن، اونا در حدود 2.5 میلیون دلار پول باید بر از اونا پرداخت میکردیم. LPO د برېښنا شرکت هغه لوی مصرف کوونکي دي. د هغوی په کارونو کې موږ کوم پرمختګ کړی ده، کوم لاسته راوړنې مو لرلې دي. 406 کوبیکل میټرونه په سیستم کې ثبت شوي دي چې تجارتي او صنعتي فابریکو برېښنا کې د غیر قانوني لاسوهنې څخه مخنیوی وشي. 71 انالوګ میټرونه تبدیل شوي دي په ډیجیټل باندې په LPO بخش کې. 4291 میټرونه د برېښنا لوی مصرف کوونکي میټرونه مهرلاک شوي دي، یعنې سرغوچ شوي دي. او 9 د ټیټ ولتاژ څخه منځنی ولتاژ ته د میټرونو لیږدول چې د وایدو لوړېدا سبب ګرځي شوي دي. 214 میټرونه د نوو او اصلاحاتي میټرونو نصبول چې نوي میټر نصب کړي دي او یا په لوړ مصرف کې د موږ میټرونو کې مشکل و، هغه مو اصلاح کړي دي. او په صنعتي څخه تجارتي ته مو 43 میټرې تبدیل کړي دي چې هغه تجارتي میټرې ولې دوی په صنعتي کې استعمالولې بیرته تجارتي ته تبدیل شوي دي. او د نویو ترانسفارمرونو نصب 2 ده چې په موږ په لوړ مصرف کوونکي کې 2 ترانسفر نصب کړي دي. او په عامه شبکه کې موږ دغه لاسته راوړنې لرل دي. د میټرینګ په سیستم کې مهرنه غلا او لاسنیوي څخه د مخنیوي په موخه مو 2514 میټرې اصلاح کړي دي. او 3902 میټر هغه پیرودونکي چې مزې پرې شوي دي د هغوی غیر قانوني برق استعمالول هغه هم سیستم داخل کړي دي او میټر مو ورته اصلاح کړي دي. او د هغو خلکو چې هغوی ترولنر استعمالول 4,10,706 نفره وو دا موږ اصلاح کړي دي او د هغوی میټر مو ورته لګولي دي، ترولنر مو قطع کړي دي. هغه پیرودونکي چې د برېښنا انرژي د غلا له امله د برېښنا لګښت جبران ورڅخه اخیستل شوی ده 1,193 نفره دي چې دغو موږ په دې باندې جبران خساره یې کړې وله، هغه خساره مو جنه اخیستې ده. دولتي ملکي او نظامي ارګانونو ته به میټرونه نصب کړي دي 495 او امنیتي حوزو او هغو کسان چې هغوی ته مو ورپېژندلي دي امنیتي حوزو ته 1314 کسان دي چې هغوی قانوني تخلف کړی و، هغه مو امنیتي او عدالتي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د نویو او سرغوچ نه لرونکو میټرو سرغوچ او مهرلاک شوی ده چې هغه تقریبا 1,04,555 میټره دي چې د هغوی سرغوچ نه لرل. موږ په ټول دې کلونو کې موږ هغه ټول سرغوچ کړي دي. له انالوګ څخه مو ډیجیټل ته تبدیل کړي میټرونه تاسو پوهیږئ انالوګ هغه میټر دی چې نن څخه 55 کاله مخکې په شبکه کې لګول شوي دي او ضایعات یې ډېر زیات درلودل. د هغوی اصلاح مو کړې ده او 10,990 میټره مو په ډیجیټل بدل کړي له انالوګ نه. د عرضه لرونکو میټرونو ستونزې مو حل کړي دي. استعداد یې 25,915 ته رسیږي. د رغول شوي او تبدیل شوي صندوقونو شمېر 22,480 ده. دا خو په خوله یادېږي صندوقونه دي، په دې باندې ډېر زیات مصرف راځي او له بله پلوه د موږ د ضایعاتو مخه نیسي. نو دا یو ډېر لوی پرمختګ ده برېښنا کې. د اصلاح شوي ترانسفارمرونو شمېر 515 ده چې عارضي لرلې مشکلات لرل هغه اصلاح شوي دي. او 400 کیلوولټ برېښنا شبکې د زړو موضوع تبدیل په نویو موضوع باندې 1,04,409 میټره لین مو اصلاح کړی ده. په ټول افغانستان کې د واحد تعرفې جوړول یو پروپوزل ترتیبول او بیا مو خپل مشرتابه مقام ته وړاندې کړی ده او په هغو باندې کار روان ده. انشاءالله هغه به هم منظور شي. د کابل برېښنا پیرودونکي خدمتونو د 5 مرکزونو لپاره لمریز یعنې سولري سیستم نصب شوی ده. 8,490 پیرودونکو ته مو نوی برېښنا رسول ده، هغوی ته مو میټرې نصب کړي دي. از تولیدات داخلی آبی
که ما تولیدات داخلی برق داشتیم. در حدود 500 میلیون کیلووات ساعت برق ما تولید کردیم که اگر قیمتش نظر به قیمت فروش ما شما محاسبه کنیم در حدود 3.5 میلیارد افغانی عواید به هزینه یا به برشنا شرکت وارد ساختیم. ریاست ساختمانی امور برق ما به خاطر ای که ما خودکفا شیم، بعض تجهیزات برقی را، بعض آلات اندازه‌گیری و صنادیق را ما در اینجا خود ما تولید کرده بتانیم. قسم که رحمانی صاحب هم گفتن ما در حدود 200 میلیون افغانی را برای مختص ساختیم و مواد خام برش خریداری کردیم که فعلا در تمام افغانستان پایه های برق، براکت ها، سویچ بورد ها و صنادیق تولید میشه و به خاطر اصلاحات شبکه که ضایعات ما چه رقم جلوگیری کنیم، چه رقم از اون ما میتونیم که ضایعات کم بسازیم و برق بهتر بر مردم و ملت خود داده بتانیم، روی از او پروگرام ها کار میکنیم و این تولیدات خود در شبکات ملی خود استفاده میکنیم که خود نماینگر خودکفایی بخشای مختلف برشنا شرکت نشان میده. او پیرودونکو ته د ښو برېښنایي خدمتونو او هوساینې په موخه د پیرودونکو لپاره اړوند برېښنایي فورمونه او پروسې مو ساده کړي دي. د برېښنا بیلینګ سیستم جوړول او عملي کول. تاسو پوهیږئ په ټول افغانستان کې موږ په 28 ولایتو کې آفلاین پیسې جمع کولې، هلته موږ د آنلاین کوم سیستم نه لرل. د برېښنا خپلو کارمندانو د مخابراتو د وزارت د مخلصو ملګرو په همکارۍ یو دا سیستم جوړ کړو چې اوس موږ په 28 ولایتونو کې آنلاین پیسې جمع کوو او هغه داسې جمع کوو چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې له کوم اکاونټ ته څومره پیسې له کوم بیله جوړ شي، هغه بیل نمبر، هغه مشتری نوم، هغه آنلاین ښکارېږي چې په دې اکاونټ کې دا جمع شو، دا جمع شوی، رک و راست ښکارېږي. په دې باندې که موږ یو خارجي کمپنۍ سره قرارداد کولی، ممکن موږ ته یو ولایت په 4-5 لکه ډالر باندې جوړ کړی وای او بیا د ټول سیستم د ټول 28 ولایتونو لپاره راته جوړ کړی وای، میلیونو ډالر کېدل. دا په عوض د 15 لکه افغانیو په مصرف باندې د موږ مخلصو ملګرو د امارت ملګرو چې هغوی کې برېښنا او مخابراتو وزارت شریکو جوړ کړی ده. 10,000 او هغه بیټرۍ مو اخیستې دي چې میټرونه مو بیټرۍ نه لرلې او هغوی ضایعات کوله او میټرخواني نه کېدله، هغوی ته 10,000 بیټرۍ اخیستل شوي دي چې دا هم یو ښه پرمختګ ده. پلان 5 ساله انرژی قابل تجدید ما آماده کردیم. قبلا پلان ترتیب شده بود که در حدود 2000 مگاوات برق را گفتند که از رینیوبل انرژی یا از انرژی قابل تجدید ما و شما باید تولید کنیم. این پلانی که بود تقریبا هم اگر براتان بگویم که سیاسی مد نظر گرفته شده بود و هم این به شکل غیر موجه بود. ما روی ازی کار کردیم و پلان 5 ساله انرژی قابل تجدید آماده ساختیم که او پلان میتونه برای خودکفایی افغانستان کمک کنه. اولویت بندی از این پروژه ها را هم انجام دادیم که این پروژه ها را با در نظر داشت اصول تکنیک ما اولویت بندی کردیم، نه به اساس سیاست و یا مناطق، بلکه به اساس اصول تکنیک ما کوشش کردیم که این پلان 5 ساله را ترتیب کنیم. در بخش سرمایه گذاری هم سرمایه گذارا بسیار علاقمند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ما پروژه هایی که روی دست داریم که سرمایه گذارا آمدن و همراه ما صحبت های همه جانبه داشتن و کارهای ما تقریبا در بعض نقاط اگر ببینیم بعض پروژه ها 70%، 90%، حتی 95% کارهای ما پیش رفته تا قراردادهای از اینا امضا شود و این پروژه ها در افغانستان پیش برده شود که چند مثالش براتون میخوایم بتم.
45 مگاوات برق گازی است در شبرغان. یکی از افغانای ما آمدن میخواین سرمایه گذاری کنند. 40 مگاوات برق سولری در حصارشاهی ننگرهار است که افغانای ما آمدن میخواین سرمایه گذاری کنند. ما یک تفاهم نامه را امضا کردیم همراه شرکت انکشاف ملی که شرکت انکشاف ملی هم میخواهد که در قسمت تولید برق با برشنا شرکت هم نوا باشه و کارهای خود یک جای پیش ببره. اونا هم پروگرامایی را دارن که بسته های تولیدی مختلف دارن که هم از زغال سنگ است و هم از گاز است که ما او را هم امرای از اونا پیش خواد بردیم تا به خودکفایی برسیم. او د تدارکات په برخه کې مو په 1400 کال کې 202 میلیونه افغانیو په لګښت شپه پروژې لکه ډیزل او جنراتورونو، تیل، د برېښنا تجهیزات او د لین لیږد بشپړ او پلي شوی ده. 2 میلیارده 353 میلیونه افغانیو پر ارزښت 49 روانې پروژې د تطبیق په حال کې دي، اجناس دي، ساختماني جویونه دي او نور خدمات دي. د کندهار کجکي برېښنا د 110 کیلو ولټ بیا احیا کولو په موخه 9 توکو برېښنایي وسایلو د تدارک د پروژې د بشپړول په ټولیز ډول 289 میلیون افغانیو په ارزښت دا ترسره شوی. د بغلان برېښنا د اوبو سیستم غځولو، د کانال د پاکولو قرارداد بشپړول په ټولیز ډول 19 میلیون افغانیو په لګښت سرته رسېدلی. د وسایطو ترمیم ورکشاپ جوړولو قرارداد بشپړ شوی چې په ټولیز ډول 12 میلیون افغانیو په لګښت قرارداد تطبیق په حالت کې ده. د لوی مرحوم ملا صاحب رحمه الله سوری خاص ځواکونه د پوستو او ټاورونو لپاره 21 قلمه تجهیزاتو قرارداد بشپړول په ټولیز ډول 3 میلیونه او 898 افغانیو په لګښت بشپړ شوی ده. 195 میلیونه افغانیو په مجموعي لګښت له غزني څخه تر کندهار د 200 کیلو ولټ برېښنا مزي د بنسټ جوړولو تړون ترسره شوی ده او د قرارداد د تطبیق په حال کې ده. د ساختماني امور برخ ریاست په اساسي فابریکې لپاره د خام موادو برقي وسایلو تهیه کول په 15 لاټونو کې باندې چې مجموعي قیمت یې 195 میلیون افغانیو په ارزښت ده د تطبیق په حالت کې ده. پروژه 500 کیلو ولت ترکمنستان افغانستان است که متاسفانه سالهای متمادی ما شما صحبت میکنیم اما این پروژه تکمیل نشد. ما آخرین گزارشی را که قبلا هم داده بودن برشنا شرکت که در سال 2018 و 2019 و 2020 تکمیل میشه، متاسفانه تکمیل نشد که فعلا هم بانک انکشاف آسیایی حاضر به تمویل ازی تا فعلا نیست. صرف پول هایی که از قبل باقی مانده اونا را پرداخت خواد کردن و ما راهکرد جدید را بر ازی پیشکش کردیم. با معاونیت محترم اقتصادی هم در صحبت های خود شریک ساختیم و در اونجا هم امی پلان های خود را گفتیم. خوشبختانه که امی صنعتکارای ما شما که یک بخش اینوستمنت اینا ایجاد کردن یا بخش سرمایه گذاری ایجاد کردن، همراه از اونا صحبت داشتیم. لین شبرغان الا دشت الوانه و سب استیشن دشت الوانه اینا میخواهند که در این بخش سرمایه گذاری کنن و ان قریب هم ما و شما شاهد قرارداد از این خود باشیم. ما کارهای خود بهتر پیش بردیم. اگر این پروژه تکمیل شود و از خود دشت الوان الی ارغنده هم لین تکمیل شود، ما و شما 24 ساعت برق در افغانستان در بسیاری ولایات هم خواهد داشتیم و در حدود 1000 مگاوات تنها در این لین ما میتونیم که برق انتقال کنیم. اگر لین دومی که از ازبکستان 500 کیلو ولت است او هم وصل شود، ما میتونیم که تا 2000 مگاوات از این لین برق بگیریم که خود میتونه که وضعیت فعلی را تغییر بده. در رابطه با پروژه کاسا 1000 که پروژه منطقوی است، برشنا شرکت آرام ننشست و صدای خود بلند کرد که پروژه های منطقوی باید آغاز گردد.
در این پروژه هم خوشبختانه بانک جهانی هم بر ما لبیک گفتن، همراه ما یک جلسه را انجام دادن که در او جلسه تصمیم بران شد که پولهای باقی مانده که از قبلا بالای کمپنی‌ها بالای بانک جهانی دارن اونا را پرداخت کنن و یک کمپانی که سرمایه گذاری کنه در این بخش و بخش افغانستان هم تکمیل کنه، او را هم ما رویش کار داریم که همه ساله برای افغانستان در حدود 65 میلیون دلار عواید از درک کاسه 1000 خواهد آمد. این پروژه ما فقط پول ترانزیت را خواهد گرفتیم، نه ای که ما از او برق خواهد گرفتیم. او په مالی بخش کې هم ښه پرمختګونه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت لخوا په 1440 کال کې د ګاونډیو هیوادونو ته د پیردل شوي برېښنا انرژي د پیسو ورکړه په دې ترتیب ده. ازبکستان هیواد ته مو 102 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي. تاجکستان هیواد ته مو 8 میلیونه امریکایي ډالر ورسولي دي. ترکمنستان هیواد ته مو 55 میلیونه امریکایي ډالر رسولي دي. ایران هیواد ته مو 55 میلیونه امریکایي ډالر رسولي دي. او داخلي شرکتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت ورڅخه برېښنا پیرودلې ده. د برېښنا شرکت پیسو ورکړه په دې ډول ده. باید پاور ته مو 8 میلیون ډالر او 559 میلیونه افغانۍ رسولي دي. زورلستان ته 1 میلیون ډالر، کجکي ته 10 میلیونه 215 میلیونه ډالر رسولي دي. او برکت کندهار ته مو 2.540 میلیون ډالر رسولي دي. او دانستي ته مو 622,000 ډالر رسولي دي. دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت په 1401 کال کې 22 میلیارد افغاني تخصیصونه اجرا کړي. د افغانستان برېښنا شرکت په 1402 کال مالی بودیجه 15 میلیونه افغاني د ترتیب شوي د برېښنا شرکت د محترم مدیره فلاوي لخوا منظوره د تایید لپاره د ریاست الوزرا اداري معاینت ته رسول شوې ده. په نږدې نن سبا کې د رارسېدونکي دا منظوري اخیستل شوې انشاءالله. د 14 کال د مالی راپورونو ترتیب او همدارنګه له بهرني تفتیش سره د یاد کال د مالی راپورونو په تفتیش کې همکاري ترسره شوې. د برېښنا شرکت د ټولو واحدونو د 14 کال د مالی راکړې ورکړې کتنې او اصلاح شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند جنسونو کنټرول کیفیت لخوا څه باندې 142 میلیونه په ارزښت بې کیفیته جنسونه مسترد شوي دي. در بخش ترمیم مدیریت و ترمیم لین های انتقال، مدیریت سیستم انرژی، ما کوشش های به حد خود را انجام دادیم تا باشد مردم ما آرام باشه و برق مطمئن و دوامدار داشته باشند. شما می دانید که وضعیت کنونی برقدهی بهتر نیست و این موضوع از امسال نه بلکه از سالهای متمادی که 5 سال و 6 سال ما به یاد دارم به می حالت ما مواجه هستیم و هر ساله این رو به نزول است. ما کمتر برق گرفته میریم چون منبع یکی است، مصارف ما بیشتر شده میره و این باعث ازی میشه که پرچوی های ما هم بیشتر شده بروه. شما میدانید امسال پرچوی های برق کم بیشتر است از سالهای گذشته کرده. اگر ما دلیلش اول از خود بپرسیم که چی حالت آمده باشه که ما امسال پرچوی کم بیشتر داشته باشیم. در قدم نخست گرمای بی سابقه که در افغانستان فعلا وجود داره، شما میدانید که این گرمای بی سابقه تا فعلا در افغانستان نبود. این خود مصرف انرژی را بالا میبره. خشکسالی هم باعث از این میشه که بندای آبی ما آب نداشته باشه و ما نتانیم برق را که نظر به پلانی که ما پیش بینی میکنیم و آمد آب در او میبینیم و اندازه‌گیری میکنیم و محاسبه میکنیم، نظر به او ما یک چیز مختلف به دست میاریم. من 3 روز پیش یک گزارش براتون تقدیم میکنم که ما 133 میلیون متر مکعب آب در بند نقلو به مصرف میرسانیم. 133 متر مکعب آب به مصرف میرسانیم در حالی که آمد آب به 5 متر مکعب است. خود تفاوتی را نشان میده که برفا
رو به ذوب شدن بوده و برف وجود نداره تا آبایی که از سطحهای بلند مناطق ما میایه او در بندها ذخیره شود. ترمیم لین های انتقال در تمام ولایت انجام دادیم. در رابطه با تحفظ انرژی با بسیاری ادارات دولتی سمینارهای را دایر کردیم تا تشریح کنیم که مثمریت انرژی و تحفظ انرژی چیست و چطور باید استفاده شود و چی رقم ما این سیستم نهادینه بسازیم، نه تنهایی که در ادارات خود بلکه اونم هر کارمند که در دولت در ادارات کار میکنه اونا درست است که یک فامیل داره، اونا بروان به فامیلای خودی را تشریح کنن که چی رقم تحفظ انرژی را ما برپا کنیم و چی رقم این را نهادینه بسازیم به مردم و برای نسل‌های بعدی خود ما یاد بدیم و این کار ما دیگه هم ادامه میتیم، در بخش‌های خصوصی هم ادامه میتیم، در بخش‌های صنعتی هم ادامه میتیم و سلو به شکل میدیایی هم در بخش میدیا هم او را شریک خواهیم ساخت. او ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران سره د وارداتي برېښنا اړوند لاسته راوړنې. ازبکستان سره د 2023 کال لپاره د برېښنا انرژي د رانیولو تعدیل طرحې تړون لاسلیک شو چې په نوموړي کال کې به 2.2 میلیارده کیلوواټ ساعت انرژي تولید شي. تاجکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا انرژي رانیولو تعدیل تړون لاسلیک شو چې دې تړون پر بنسټ په 1.9 میلیارده کیلوواټ ساعت په شاوخوا کې انرژي تولید شي. ترکمنستان سره د 2022 کال تړون لاسلیک شو چې په دې کال کې به 1.7 میلیارد کیلوواټ ساعت تولید برېښنا انرژي تعدیل طرحې تړون لاسلیک شوی. د پور تړونو په پایله کې به پیرودونکو ته د اړتیا وړ انرژي برابره شي. د 1400 کال او همدارنګه د 1402 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان هیوادونو څخه ټوټل 6.596 میلیارده کیلوواټ ساعتونو په شاوخوا کې برېښنا چې ارزښت یې 294.415 میلیونه امریکایي ډالر کېږي پیرل شوې ده. او په 1400 هجري کال او همدارنګه په 1402 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د کورنیو خپلواکو تولیدونکو څخه ټوټل 653 میلیونه کیلوواټ ساعت په شاوخوا کې برېښنا چې ارزښت یې 3 میلیونه امریکایي ډالر کېږي پیرل شوې ده. قسمی که گفتن 9.7 میلیون دلار ما از کمیته صلیب سرخ سال قبل کمک گرفتیم. امسال هم ما پروژه های خود بر از اونا پیشکش کردیم که خوشبختانه اونا برای ما در بخش انرژی قابل تجدید، در بخش پروژه های نیمه‌کاره و در بخش های دیگی که مردم بسیار با مشکل مواجه هستند باز هم آماده کمک هستند که ما تقریبا یک بسته تدارکاتی را بر از اونا پیشکش کردیم. خدا کنه که او را هم خیرداری کنه و مردم ما هم از این مشکلات به در بیایم. شما میدانید که برشنا شرکت قبلا توسط بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، USAID و دیگر ارگان هایی که GIZ و کمک کننده ها بودن و دونرها بودن، اونا همیشه امرای برشنا شرکت در قبال پروژه های توسعوی و برق رسانی و بعض ساحات کمک های خود میکردن. متاسفانه در 2 سال اخیر هیچ کمک صورت نگرفته. دال بر این بود که باید برشنا شرکت به حالت سقوط بره و این یک چیز حتمی بود. اما همه انجینرها، همه کارمندای برشنا شرکت و رهبری برشنا شرکت توانست برشنا شرکت به حالت خودش پیش ببره، نه تنها پیش ببره بلکه این اجراعات را که ما برای شما میگیم این را هم به شکل احسنش به پیش بردن. ما لین تورغندی الی هرات تکمیل میکنیم. کار شامل جریان داره. همکارای ما کار میکنن، شب و روز زحمت میکشن، انجینرهای خود ما هستن. این لینه که ما تکمیل کنیم ما میتونیم که به شهر هرات برق بیشتر را وارد کنیم. لین ارغندی الی غزنی در سالهای متمادی به اثر جنگ ها تخریب شده.
و شاید کسایی هستند که رفته باشند به او طرف و سفر کرده باشند، متاسفانه به حالت وخیم قرار داشت که روی از او هم پلان کاری از او را جور کردیم. همه تیمای ما عملا در ساحه هستند، کار میکنن و این لین هم ما تکمیل میکنیم. بازم نظر به وضعیت اقتصادی، ولی نظر به این که ما سیستم تکنیکی را تقویه بسازیم، ما در حدود 1.7 میلیارد افغانی پروژه های تدارکاتی، بسته های تدارکاتی را ترتیب کردیم که او اولویت بندی شده و او را به اعلان سپردیم که با تکمیل از این هم ضایعات ما کم میشه و هم بهبود در امور و در برقدهی به میان میاد. پروژه اسدآباد است، 700 کیلووات برق تولید میکنه، بند برق است که اولین پروژه است که یک کمپانی جرمنی از پیش ما این پروژه را برنده شده بود، ولی با فتح کابل و افغانستان این پروژه متوقف شد. خوشبختانه ما بس دوباره با جرمنا هم صحبت شدیم، کار از او را ختم کردیم. انشالله انقریب او را هم افتتاح میکنیم که مردم ولایت کنر ما که در این گرمی بسیار وضعیت خراب دارن، اونا هم از برق مستفید شوند. پروژه های دهراود، سنگین، کجکی، زرمت، ای از پروژه های توسعه‌ای ماست که امسال او را هم ما مد نظر گرفتیم تا این پروژه ها را هم تطبیق کنیم و اصلاحات در بعضی جاها که در کجکی ما شبکه بسیار سابقه داریم، ضایعات بیشتر داریم، او را میخواهیم که اصلاح کنیم. سنگین همچنان و 5 ولسوالی آقچه را هم امسال یک سب استیشن در اون نصب کنیم و مقامات شیخ صاحب حفظه الله اونا منظور کردن یک مقدار پول را که ما او را مد نظر گرفتیم و او پول ما به مصرف میرسانیم. 5 ولسوالی آقچه را هم برقدار خواهیم ساخت. در رابطه با نوسازی توربین نمبر اول دستگاه مایپر هم کارهای مقدماتی ما آغاز شده، بودجه مشخص برش مد نظر گرفتیم تا یکی از توربینایی که از سالهای متمادی غیر فعال است او را دوباره فعال بسازیم و یک توربین جدیدی را به جایش انستال کنیم یا نصب کنیم. در بند کمال خان هم توربینی که نصب میشه به خاطر از او دیزاین شبکه و چه رقم مردم از او برق بتیم او را هم انجام دادیم. سب استیشن نورالجهاد که در شهر هرات است، قسمی که پیشتر گفتم که از ترغندی الا هرات ما یک لین انتقال شروع کردیم، انجینرهای خود ما شروع کردن. در پالوی از او سب استیشن خود نورالجهاد باید ما تقویه کنیم که کارهای از او هم که کشور ترکمنستان در جریان است که با تکمیلی از این پروژه ما میتونیم در حدود 100 مگاوات برق در ولایت هرات از کشور ترکمنستان داشته باشیم. شفافیت، مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های برشنا شرکت است که در پروسه ها بسیاری پروسه هایی که طولانی بود اونا را کوتاه ساختن و در پالوی شفافیت بیشتر را رونما ساختن. ما کوشش ما به این است که دیگه هم شفافتر بسازیم و پروسه ها را کوتاه‌تر بسازیم تا مردم ما از برق به شکل درست مستفید شوند و در پالویش کارایشان به شکل درست پیش برود. افغانستان د ګل غوندې بښکلی جوړو افغانستان چې شروع